بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام د انسانانو د ژوند ژغورلو دین دی که د تروریزم؟ آیا پوهیږئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په ټولو 27 غزواتو کې څو کفار وژل شوي؟ که زه دا ووایم چې اسلام راغلی د دې دپاره دی چې د انسانانو ژوند وژغوري، څومره راسره موافق یاست؟ سلامونه، زه عبدالفتاح اکبر یم او د دې چینل نه تاسو سره د ډیرو اسلامي معلوماتو د شریکولو هوډ لرم. راځو خپلې موضوع ته. الله عز وجل د قرآن کریم د المائده صورت په 32 نمبر آیت کې داسې فرمایي: که چا یو بې ګناه انسان وواژه نو ګواکې د ټول انسانیت وواژه، او که چا د یو انسان ژوند وژغوره لکه ده چې ټول انسانیت وژغوره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو صحیح حدیث کې داسې فرمایلی: مسلمان هغه څوک دی چې خلک یې د لاس او د ژبې د ضرر نه په امان کړي. نو آیا د دې اصولو پر بنا اسلام د انسانانو د ژوند د ساتلو دین نه دی؟ نور واورئ، د دې دپاره چې د انسانانو د ژوند د ساتلو تدبیر نور کلک کړي، د قصاص حکم شته دی په اسلام کې. او که چا یو بې ګناه کس وواژه په مقابل کې باید قصاص شي. او که څوک په دنیا کې د قصاص نه خلاص شو، د مرګ نه وروسته په رنګارنګ عذابونو باندې وعیدونه ورکړل شوي دي. یو بل د تعجب وړ خبره تاسو سره شریکوم. که چا قتل وکړ او د قصاص لایق و، دلته بیا اسلام د قاتل د ژوند د ژغورلو په تکل کې دی او د مقتول کورنۍ ته وایي که چېرته بخښنه ورته وکړئ د ډېر عظیم خیر و اجر مستحق یاست. نو آیا دا اسلام د تروریزم دین دی؟ او تاسې پوهیږئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په ټولو غزواتو کې 262 کفار وژل شوي، او بیا هم شعار چې الحمدلله چې مسلمانان. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.